تازه خبر ناټو له افغان ځواکونو سره د نوې مرستې پریکړه کړې ده. دا چې ناټو څه تصمیم نیولی دی، تازه یې څه ویلي دي، افغان ځواکونو سره به څنګه تازه مرستې وکړي، نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. ناټو تر 2040 کال پورې له افغان ځواکونو سره پوره مرسته کوي او دا مهال هم د دې ځواکونو د روزنې مسؤلیت پر غاړه لري او دا ځواکونه په کوم بهرني هیواد کې روزي. 20 کاله وړاندې ناټو د افغان ځواکونو تجهیز، اکمال او روزنه پیل کړه چې تر دا مهاله دوام لري او په وینا یې دوی د افغانستان پولیس او پوځ په ښه توګه وروزو. اوس چې تازه په افغانستان کې تر بل هر وخت وضعیت ترنګلی شوی او په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې نښتې روانې دي، ناټو نوې مهمه پریکړه کړې ده. د ناټو سازمان یوې ویاندې آنالو لانګوسوکو په خپلو یو تازه بیان کې ویلي دي چې دا سازمان د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دی او دوی به د افغانستان پوځ ملاتړ ته دوام ورکوي. ناټو ویلي چې دوی به افغانستان پوځ ته لا ډیر نظامی تجهیزات او روغتیایي توکي واستوي او خپلو همکاریو ته به په دې برخه کې لا هم په ښه توګه سره دوام ورکړي. د ناټو سازمان ویاندې ویلي چې د روان کال له پیله تر اوسه پورې دوی د افغان پوځ لپاره د 80 میلیونو ډالرو په ارزښت نظامی تجهیزات او نور روغتیایي توکي ورکړي دي. ناټو پر داسې مهال باندې د افغان ځواکونو سره د خپلو ژمنو د بیا تازه کولو اقدام کړی دی چې تازه افغان ځواکونه د یوې خونړۍ جګړې په درشل کې دي او دا مهال د هلمند، کندهار او هرات ولایتونو په مرکزونو کې درنې جګړې روانې دي. افغان دولت ویلي چې د دې جګړې د مهارولو پلان خو تر اوسه نه دي توانېدلی چې دا جګړه مهار کړي. له هلمند راپورونه وایي چې د جګړې خط ان تر امنیې قمندانۍ، ولایت مقام او ملي امنیت ته پورې را رسېدلی دی او ښار په بد امنیتي وضعیت کې قرار لري، خو تر اوسه پورې د مرستې کوم څرک نه لګیږي او که حالات همداسې دوام وکړي نو لرې نه ده چې لښکرګاه ښار به بیا سقوط وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.